په روژه کې زموږ د انسانانو رویه اخلاق ډېر خرابېږي. یو اخلاق زموږ ستاسو د خپلې کورنۍ سره دی. دا د کور سترګې چې ورته وایي دا د کور نر توهین د هېچا نه کو. دا د خدای مخلوق دی. دا ستا په کور کې چې دا ښځه ده دا ستا مینځه نه ده، دا تا مینځه نه ده راوستلې، دا خپل حقوق لري. الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف، د دوی سره ښایستګڼه کوئ، ښه ګزاره ورسره کوئ، په کور کې ښه اوسېدنه ورسره کوئ د ښځو سره. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي خیارکم لنسائهم خلقا. په تاسو کې در ټولو بهترین خلک څوک دي؟ در ټولو بهترین خلک هغه دي چې د خپلو میرمنو سره، د خپلو ښځو سره، د خپلو زنانو سره نرمه رویه کوي، ښه اخلاقو سره چې دي، دا د ټولو بهترین. ملغې چې راس غوټې په شای ښځې ته ښکنځل کوه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي رب صائم، ډېر روژتیان دا رقم دي حظه من صيامه الجوع والعطش. یوازې روژې پیدا یې دا ده چې ټوله ورځ یې په لوږه او په تنده تېر کوي، یوه زره ثواب یې نه دی وړی. ولې؟ دا مسلمان زیر که، دې زنانې ته ښکنځل وکړه، دا وکړه دا وکړه، دی په خپله روژه مات ته ناست دی، سرخان باندې ګولې وایي، ښځې در اوسه سره ورته ولاړ د ډوډۍ پخوي یا خدمت ورته کوي، هغه دوامه نشي پر اکلری. لعنت دې پر هغه کس باندې وي، کوم کس چې د خدای د مخلوق ته په سپکه نظر باندې ګوري. د خدای مخلوق ته مه ګورئ، دا د الله یو مخلوق دی. دا زموږ د معاشرې به حیا زنانې دي. که دا یو پنجابی وای، که دا د کابل یو ډمه وای، که دا د یورپ ښځه وای، دا به حکومت ته عریضه کولی چې زما زوی زما میړه زما سره دومره ظلم کوي. دا به حیا دي. د دې د پردې څخه غلط استفاده مه کوه، د دې د خاموشي څخه غلط استفاده مه کوه. الله تبارک وتعالی به دې تباه کړي. د هغه ښځه به در باندې ولري، عیال ته په بس یو عیال به نه لري، بیا به د دې په یوه کمیس پسې به دې سترګې ووځي، په اوښکو به سرې ولاړې. د خدای پر مخلوق رحم وکړه که نه. د اخلاق د الله تبارک وتعالی مخلوق دی. په تا څه کې رسالته ته ور تیاره کړه، په تا څه کې رسلخان ته جوړ کړه، په تا څه کې رسالن ته ورته وکړه. هغه ډوډۍ ته ناسته د یوه ورسره ولاړ شه، بل ورته دیګ ولړه، د هغه سره ولاړه کوچنی ارام کړه، هلته کوچنی ژاړې. دا ټوله ورځ موږ په والله د ښځو په حقوق الله موږ ونیسي، الله مو نیسي که نه. د ښځو په حقوق مو والله الله تبارک وتعالی موږ ونیسي. لهذا د ښځو سره په روژه کې ښه رویه، ارام ژوند، هېڅ پېژنه څه اسمانه ونړي، ارام ژوند. ښځه 10 منټه د روژه مات مخکې خپله کار ورسره وکړه، ورته راسه کښېنه دعا وکړه، د خپل غریبي خواهش الله ته وکړه، د خپل مسکنت ته وکړه، د خپل بېزوزلي دا وکړه، د خپل بې اولادۍ دا وکړه، د خپل رزق دا وکړه، د خپل کاروبار دا وکړه، د خپل بېوزلي یتیم دا وکړه، د خپل ویران وطن دا وکړه. الله څه وایي؟ الله تبارک وتعالی وایي زه نه ردوم که وایه زه در کوم که نه. رحم وکړئ پر الله مخلوق باندې، د الله پر مخلوق باندې